دواړه ستا کاګان دي؟ دا دواړه زما کاګان دي. دا شنه صدري صاحب په غاړه ده شمسلا، دا تورې اینکسې دي. دا نو دومره د کار سړی دی، په علاقه کې نوم دی. ته بیا نو نه پېژنې. بل رنګه د کار سړی دی راځي، دی خوږې خبرې کوي، ته اوس دی راسي. بیخي بل رنګه د کار سړی دی. خدای مراوله. وعلیکم السلام. بخیر سلامت. اجي صاحب الله درا جوړ تکړه په خیر. څنګه جوړ مدوګه کا څنګه جوړ په خیر سلامت شکر کښېنه اجي صاحب کښېنه اجي صاحب کښېنه. اجي صاحب ته څنګه جوړ په خیر؟ شکر دی وراره ښه یم. شکر دی اجي کاکا چې ته ښه یې، خدای په خیر راباندې ولیدلې، خدای سلامت په راولیدلې. مدوګه کا ته څنګه؟ ښه یم وراره، ګزارګۍ کومه. اوس مدوګه کا خدای د ګزاره نه دروي، ګزاره هم ډېره ده چې وي. یا یې په ګزاره نو غښتلی یم وراره. بس مدوګه کاکا خدای د ګزاره نه دروي. اجي کاکا تا دعوت څه کړه؟ هغه اجلا د څه کوي؟ هغه دعوت د څه کړه؟ معاملات د په څه ځای ودرول؟ دا سورج مهال نه دی کړی وراره. هغه خو مداره کم کله اجلا خدای سړی دی، خدای دې پر چا نه برابروي. اوس مې سر خیر کړي دا زیات انشاءالله په سوکه به ځان چې خلاصوونه. اوس د نامه سړی یم وروره، نوم ښه تللی دی، اوس دوی رنګ را بدوي. او اجي کاکا اجلا خدای دغه رنګه سړی بې سوکه به سړی ځان چې خلاصوي، سړی رنګ وربدوي. اجلا دغه رقم سړی نه دی، تا یې دغه رقم سړیان یاست. تا ته مې نه وویل بس یو وي زیات له هغه سره سوداګي نه کوي، زما د نه منل د سر نه خلاص واخلي. تا یې دغه رقم شیان یاست. دغه اجلا هغه ماله خاندان زه په جان دو تا یې برناکه سودا ورسره وکړه، د چا ګی نه مناست وي، سر م زور دی. مدوګی کاکا ته ودرشه، اجي صاحب ته سړی درنګې خبرې نه کوي، ته ودرشه واره صاحب راسه یې لکه ښه. اجي صاحب څه کیسه ده وروره، څه کیسه ده بیا هم دا واده سره؟ السلام علیکم. مدوګی کاکا ښه یې؟ اجي کاکا څنګه یې؟ په خیر وروره ښه یې؟ لالا ښه یې؟ خیریت یې؟ جوړ یې؟ ته څه کوې محبت لالا چې بیا مدوګي کاکا ته ضربه یې؟ شریف وروره د مدوګي کاکا خو دغه کور سپېره دی، د ګای پر ګډه ورکښېني، بیا نو زیاته خپله وراسه یې لکوي هم نه د بل غ اوري. اوس واجي صاحب ته له خولې لاس ورته واخیستی، ما ورته ویل ودرېږه ورور ته ستا وراسه یې وار یې لکه ښه ښه. ایمنو کومه د ګناه خبر کړې ده؟ د چا خبر نه مناست وي، اول هم زما خبر نه منله، اوس یې هم نه مناست وي، اوس په جنجالو سره اخته یاست وي. ته ودرېږه مدوګی کاکا، بیا هغه ته یې بیا هغه وراسه ده. یا ته چې دوی په ګای پوهېدلی، د حاجي رنګه به سرمایهداره وې، دوه حاجه به د اوس کړي ول، د درېیم به د اوس تیاري روانول. ی سړی هغه هر څه پوهېږي، ته بیا مشورې ورکوې. پیسې مې غیولې، خو ستا پلار و ده راڅخه پټې کړې، زه په حساب نه پوهېدمه، هغه م راځه یوړلې. ودره مدوګی کاکا، ودره مدوګی کاکا، مدوګی کاکا خراب چې دپاره ودرېږه؟ هغه پیسې د ده پلار و ده راڅخه پټې کړې، زه په حساب نه پوهېدمه. اوس بیا د حج په غورونه هم راکړي، اوس به د بیا د درېیم حج تیاري کوله، حج ما په چیز کړی وی. ستا خبره صحیح ده مدوګی کاکا، خل راپورې خاندي. یا خلک خاندي که نه خاندي، خلک په کیسه کې هم نه یم. اوس دوی ما ته د په غورونه لې هم راکړي، هغه پیسې راځه یوړلې، راځه پټې یې کړې. غلط کار یې وکړې، زه بخښنه درته غواړم. لالا چپ محمد خان ودرې، خدای ته وګوره هسې. اجي صاحب ستا خوا نه یې باید خبره کومه، ستوی د دوه یو رنګه کاګان دي، یو مصر دی یو کسر دی، هغه خوارکوټ یې غریب دی، ای سرمایهداره دی. هغه ته مدوګی کاکا یاستې، ای ته اجي کاکا یاستې، سرمایهداره دی. لږ خدای ته وګوره هسې، حساب وکړه هسې. ستا یو رنګه کاګان دي، ولې فرق یې کوه هسې؟ خدای به درځه ناراضه سي محمد خانه. آفرین د پر غیرته، دا ستا رقم حقیقت بل چا نه دي ویل، دا اول ته یې چې ده وویل. اوس خو نو زه غوړ نه یم، که زه ښه غوړ وای، د ده په چم وای، ښه شنه صدرۍ مې په غاړه وای، سمارټ ولیاړ وای، تورې عینکې مې لګولګې وای، بیا ما ته اجي صاحب ویل، ځکه چې اوس ما ته مدوګی یای، مدوګی کاکا پیسې راڅخه یوړلې، ځکه چې اوس دوی ما ته مدوګی کاکا یای. کاکا خبره واوره، پیسې راڅخه یوړې، راځه پټې کړې، اوس نه یې مدوګی کاکا مدوګی کاکا. کاکا خبره واوره، خبره واوره. لالا په در ملامت دی، کاکا هم په در ملامت دی. وروره دا زموږ اکا دی، پر ما ډېر ګران دی، خدای ستا یې پر ما ډېر ګران دی. اوس لالا هغه ویل لږ تنګۍ یه، زه معذرت از غواړم کاکا،
لالا د ده خبره به مناسبه ده کاکا له تا سره مه هم دا کول دی زیاته زما اکا یې زه به د هر څه منم د هغه رنګه عزت به در کوم لکه د حاجي کاکا هغسې کوم زه د پیسو لالچ نه کوم لالا کې کوي دی نو زه کوم دغه خبر لالا در ملامت دي ډېر در ملامت بشه زموږ په ګرده معاشره کې دا رنګه دي چې دا غریبان دا سپرکیان دا کونج دي بس پیسې لرلې هغه هوښیار